دلته د ننګرهار ګوشتي ولسوالۍ په انګړ کې د وسلو راټولولو کمیسیون له لوري د ګوشتي کامې کوزکونړ او د رینور ولسوالیو کې راټولې شوې غیر قانوني اسلحې د یوې غونډې پر مهال خلکو او رسنیو ته وښودل شوې. غونډې ته د ننګرهار والي په خپلو خبرو کې وویل چې د اسلحې راټولولو کمیسیون په دې موخه رامنځته شوی چې ټولې غیر قانوني اسلحې راټولې کړي. نوموړي له ټولو خلکو او مجاهدینو چې د فتح پر مهال اسلحې د ساتنې په موخه وړي غوښتنه وکړه چې اسلحې د کمیسیون ته وسپاري. د اسلحو هغه سلاوي چې د زاړه نظام څخه پاتې شوي دي او خلکو ولیدي کورو ته یا مجاهدینو سره د امانت په توګه پرتې دي، نو چې دغه سلاوي دغه د تصفیې کمیسیون مسؤلینو ته وروسپاري، نو به دا ډېره ښه خبره وي او مجاهدین به هم د دې څخه خلاص وي چې د هر چا دروازه ورټکوي یا د یو چا دروازې ته ورځي. د اسلحې راټولولو کمیسیون مشر وایي په ګوشتي کامې کوزکونړ او د رینور ولسوالیو کې 300 میله بیلابیل ډوله اسلحې او زرګونه فایر مرمۍ راټولې شوې دي. نوموړی همدا راز وایي د غیر قانوني اسلحو پر راټولولو سره نظام پیاوړی کیږي او د خود سره یو مخه هم نیول کیږي. چې په څلورو ولسوالیو د ننګرهار کې د پروسه شروع شوې ده چې تر اوسه په دوی کې تقریبا مختلفه نوع 300 میله اسلحه راټوله شوې ده او په زرګونه فایر مهمات. دا به د ننګرهار د مرکز په شمول په 22 ولسوالیو کې چې د ننګرهار 22 ولسوالیو لري په ټولو ولسوالیو کې به دا پروسه عملي کیږي او دغه د بیت المال کومې اسلحې دي چې په وخت تحول کې نادرک شوي دي بیجې شوي دا به مربوطه ارګانو ته سپارل کیږي. بیا د ختیځ زون په ټولو ولسونو غږ کوم چې دغه اسلحې په خپله خوښه باندې د کمیسیون ته وسپارئ، که مو ونه سپارلې ستاسو په خلاف باندې به عملیات کیږي او د قانون منګولو ته به سپارل کیږي. بل لور ته قومي مخورو د اسلحو پر راټولولو خوښي وښوده او اسلامي امارت ته یې د هر راز همکاري او ملاتړ ډاډ ورکړ. دغه وسله ده چې د ناامنۍ سببونه جوړوي، همدغه وسله ده چې انسانانو د ژوند ترې اخیستل کېږي، نو همدغه د وسلې ټولېدل په خپله د امنیت تامینوي. دغه ټوپک د دوی نه ګلونه نه پاشېږي، د دوی نه مرمۍ پاشېږي او مرمۍ انسانان وژني. د ګوشتي ولسوالۍ ولسونو دا غوښتل چې دغه وسله څنګه ټوله کړي او څنګه د امارت ته تسلیم شي. نو دغه نن دغه کمیسیون ته دا ټول وسلې وسپارل چې دا به بیت المال دی او خپله دولت ته تسلیم. دا ډېره ښه پروسه ده، دا ډېره کامیابه پروسه ده. سلا سره زموږ شوق نشته د سلا دې ورک شي، نوم دې ورک شي. الله دې زموږ او ستاسې د افغانستان ولسونو د قلم سره مینه پیدا کړي، الله دې د علم و معرفت سره مینه پیدا کړي. د یادونې ده چې دا پروسه له دې وړاندې په کونړ ولایت او ولسوالیو کې یې پلې شوې وه او ګڼ شمېر وسلې او مهمات او نظامي وسایل یې له خلکو او مجاهدینو څخه راټول کړي دي. مسؤلین وایي چې دا پروسه به په ټولو ختیځو ولایتونو کې پلې کړي.